جنرال صاحب سلامونه ولیکي هیلې وروره. وعلیکم حضرت فهیم صاحب جوړ تازه مننه خوشاله اوسې. اول خو ستا دا موډریټران چې دي زموږ بلنه نه قبلې نه پوهېږو، موږ خو کنځل منځل نه کوو چاته وروره. والا او که اکثره شیخه چې د بلنه بلنې راوړي قبله کنه د فهیم سره یې تاسو څه دښمني ده؟ دا د شیخ نه ده، دا موډریټور ده، ټول کار دغه کې ده. ستړی نو مه شه. ګوره مایک یې بند کړه. ګوره اوس هم یې وکړله زور ده نو کچالو خو نه دي. مه بندوه. شیخ زما د الله په ذات قسم چې زه تا ګیر کړم که نه، چې زه ستا ویډیو جنرال ته ولګوم. قرآن کې هېڅ غول وکې دی تا غونته پنځو زره په یوه کې مې ویلی د غلي سوي مه مغږوه غلی شیخه که ستا ویډیو ما جنرال صاحب ته ونه لګله زه به بیا افغان نه یم. پرې نږدې فهیمه پرې نږدې. زه جنرال صاحب زه ګوره هغه افغانانو کې نه یم. نن پرون بله ورځ دلته یو دوه لوچوګان راغلي وو. ښه جنرال صاحب زموږ چې کوم ښار کې زه اوسېږم ما ویډیو شیر کړې ده ورته. زه نوم په بلجیم کې وم او زما یو وړوکی وراره دی، خام وړوکی 12 کلن 14 کلن وراره مه دی. هغه نه یې زما پوښتنه کړې ده او هغه ته یې بیا چې څه ویلي دي خو هغه مو سره نیغ شوی دی. زه چې د بلجیم نه راغلم راسن هماغه دوکان ته کوتک په لاس لاړم، ما ویډیو مې ورته وکړه او دلته که ستا په لایف کې ناست دي او زما دا خبرې اوري که جمهورتۍ او که امارتۍ، نو زما د الله سبحانه وتعالی په هغه لوی ذات باندې قسمي چې دا غز دا میدان. اے جنرال صاحب دلته بعضې خلک لاندې لیکي چې دا ودرېږه فهیم صاحب لاندې لیکي فهیم وهابي ده او توهین. استغفر الله. مونږه وهابي مسلمان ده، اهل سنت والجماعت دا مسلمانان دي، زمونږ ستاسو ورونه دي، دې ته په غلطې خبرې مه کوئ، دا کافر نه دي، دا مشرکین نه دي. وروره ولې داسې کوئ؟ دا خپل منځي اختلاف تر کله په جومات کې چې ګډېږي هغه مسلمان ده، تاڼې اچولې وروره مه کوئ که نه. جنرال صاحب محترم زه د هماغې خلکو مخالف یم چې هغه جوماتونو کې ګډېږي، د هغې په ترو باندې دوی ماته وهابي د خدای روی ته وګورئ. دا داسې مسلمان وهابي دي ووایي اوس کافر خو یې نه درته. نه زه دا نه وایم. خیر جنرال صاحب زه څه نه ورته وایم، تا خالي ځواب ورکړه، زه څه نه ورته وایم. یعنې هدف دا د جنرال صاحب دا 14 کاله زه په دې خپل ادرس په خپل نوم په خپل انځور باندې راځم او زما د په خدای قسم یې که زما دا مستعار شی خوښ راځي چې زه د مستعار یا ټویټر جوړ کړم یا د فیسبوک جوړ کړم یا د ټیک ټاک جوړ کړم خلکو ته د ناموسي کنځلې وکړم، دا یو مسلمان او پښتون او نر پښتون سره والله که دا ښیي. دوی وروره که د طالبانو ملاتړ کوي جنرال صاحب بخښنه غواړم، یوه خبره خالي ډېرې بخښنې سره وروره، که دوی د امارت ملاتړ کوي په کنځلو باندې کوي، د خلکو په توهین او په تحقیر کوي، دا جمهوریتیان چې دي دوی عین کار کوي، البته ټول نه، دغه یو تعداد په مستعار نومونه فیسبوک ټویټر او ټیک ټاک جوړ کړی دی، خلکو ته میندې خویندې او ناموسونه یادوي. تاسو خدای دا ننګ دی؟ آیا دا غیرت دی؟ آیا دا افغانیت دی؟ بیا خو مخامخ راشي. زه خو پرونه په بلجیم کې وم، په انتورپن کې وم، پرونه م والله بالله چې په حاصل کې وم. نو فهیمه تا اوسه پورې شیخ لیدلی چې له بل اکاونټ نه راختلی چاته یې کنځا کړي؟ شیخه تا نه یادوم، ته خو په خپل اکاونټ راځي خلکو ناموسونه یادوي مړه. ته بیا اختارونه راکې خو ښکاره ناست یې غټه مبارکه ګیره دم پرېښې د خلکو ته کنځلې کړي. ورور چاته مې کنځلې کړي؟ تا ته اوسه چاته کړي؟ ستا خبره کنځل ده غلی که نه ده. بیا چې ما زه مذبذبی نه یم ودې کې د مذبذبۍ خبره نه ده، دا ډېره زیاته بده خبره ده چې ته جنرال صاحب مخامخ ناست دی او خلکو ته هغه الفاظ استعمالوي چې هغه پښتونولۍ کې کفر دی. مهرباني جنرال صاحب. زه له اولې ورځې چې راغلی یم په اوله ورځ په اول لایف کې له خپلې ایډي نه د مبین خان په نامه و تر ننه پورې په وله تذکره کې پاسپورټ کې په ټولو کې مې همدغه نوم ده، خدای که بل نومي. له اولې ورځې نه د فدایي په نوم راغلی یم، نه د استشهادي په نوم راغلی یم، نه د بل په نوم، خپل نوم مې ده. وروره موږ د پیژنو خو دا 18 کاله د موږ پیژ جنرال صاحب چې په همدغه مبین خان په نوم باندې به راتلې سید اول وختونو کې به مخ په دنه ښکاره کوو، بیا وروستو همداسې وخت راغی چې اولنی طالب پلوه ته وي. کامره مې خرابه وه، بلکل د موبایل کامره مې خرابه وه، ذاتي موبایل مې نه درلوده، بیا هغه مخ مې نه ښکارېده، بیا مې موبایل چې واخیسته مخ مې ښکاره. اولنی امارت په پلویانو کې یا طالبانو کې ته وي وروره چې مخ ته ښکاره کوو، راسن ښکاره راغلي او امارت لپاره دفاع شروع کړه. ما بل اوس ګوره په یو کومنټ کې مو لیکل چې امارت اسلامي ته په سوشل میډیا
اوس باور وکړه زه مجبور یم چې مخ پټ کړم زه جنرال صاحب چې څومره مبارزه تا کړې ده څومره یعنې مبارزه تا مرد ته کړې ده که نه والله بالله که دغو خلکو کړي او ګوره موږ او تاسو سره مخالفت هم کوو خو کنځلې هم نه دي کړي یو بل ته ناموسي کنځلې هم نه دي کړي ورور یو بل ته که نه اوس دا را پیدا شوي دي ناموسي کنځلې کا توهینونه تحقیرونه ورکول یو بل ته چې ژوندی دی نه پرېږدم بالکل هغه ویډیو د اوس هم ما سره شته دی یو چا راته وویل جنرال صاحب ویل ډېره ښایسته ویډیو ده او ویل دا چې دی د اخطار په شکل باندې دلته محکمې ته وړاندې کړه والله بالله په ثم تله که ورته ما وړاندې کړي زما وجدان یې مال نه مني دغه بل ورور څه نومېږي مهرباني نه جنرال صاحب تاسو ته ماته یو اخطار راکړه کیس واچوم یاره چې بس قبول سمه زه نه اختار نه در کوم که ټول ته احترام لرو زه یو پوښتنه کوم تاسو مخکې ویلي وروره ته که ماته اختار ته که ماته اختار راکړې مولا که قبولي راکړې موږ که درکړو نشي موږ اختار راسي هم نه چلیږي تاسو وړاندې تواب صاحب ته سره خبرو کې ویل چې ګلبدین صاحب ته زه ډېر احترام لرم هغه د افغانستان مشر ده خو جنرال صاحب کله چې طالبان اول راغلل البته زموږ په سیمه کې لومړنۍ ډزې مجاهدینو په وکړې او همدې ګلبدین هغه ورته ویلې ګلبدین خپلو نفرو تېري چې د پګړي ترې وغورځوي د البته لنګوټي که چېرته تاسو خو احترام ورته لرئ او دویم که تیر شوم څه موده وړاندې تاسو شیخ صاحب وویل زه احترام ورته لرم وروره بالکل ورته لرم علنا وایم زموږ مشر د جهاد رهبر نه احترام په ټول ورته لرو هغسې نه وایم چې بې احترامي وکړئ خو شیخ صاحب ولې بېکوره کړ هغه ته یې وویل بدماش لقب ورکړو زه خو یو ګوره بدماش لقب هم نه ده ورکړی دا هم پروپاګانده که نه ویډیو شته دی زه چې ویو چې دلته یې بدماش ګرځي هغه مولوي ترخیل و مولوي ترخیل دغه خبرې پوښتنه چې ما وکړله ډېرو مشرانو څخه ډېرو دغو سره هغه مولوي په اول هغه چا چې کور اخیستی و ورڅخه چا چې کور اخیستی و که چېرته د مشر ملا صاحب یا د امیرالمؤمنین په خوښه باندې اخیستل شوی و نن ولې هغه وزیر د عدلي په کور ناست دی وجه یې څه شی دی کوم داسې کار یې کړی دی چې هغه نن په کور ناست دی راس استاد هغه اخطار نه مه کوه کنه یاره بیا ماته حیا راځي والله سړی خپل افغان دا نفرتونه که نه عقاب صاحب تر دې حده ګوره ما تواب صاحب ما کومه غلط خبر خو دلته نه ده کړی زه چې کرزي ته احترام لرم کمونیست لرم مال عقاب حنیفي سره لکه چې ډېر غږېږي چې عقاب د هر چا ته د خولې نه راځي